د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو صحابی دے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نم دے دے فرمائی وی ثعلبہ چه د حاطب زویو او د مدینی منوریو دے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تراغے ورطوی فرمائل دا اللہ پیغمبر ډیر غریب ما او ډیر مسکین ما اللہ پا دربار کے ما دا پارا دعاو کچ خدای پاک مال راکی رسول اللہ مبارک ورتو فرمائل ویحک یا ثعلبتو ثعلبہ ستا دا پارا دی ہلاکت وی دا تک کمی خبری کے قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ لگ مال چی او داغے شکر تا ادا کے دا ډیر بہتر دے دا اغا مال نچ داغے بیا دا شکر دا ادا کولو طاقت نلرے بس شاء اللہ غریب پیدا کرے خو بس صحیح دا دے لاڑ سبا بیان آگئے وی فرمائل ودا اللہ پیغمبر ادعو اللہ ان یرزقنی مالا اللہ نے سوالو کچھ خدای پاک ما تا مال را کی ڈر غریبیم رسول اللہ مبارک ورطو فرمائل وثعلبہ خوخ دے ندا چی زما غندی ذکر دا اللہ نے سوالو کم چی اے ربا دغه غرونه را تسر زر کنو اللہ سر زر کئی خود دی باوجود فقیری ما اللہ نا مال نغوارم نو تیم مغوارا دے لارم درم ورس بیار آگئے وَإِذَا اللہ پیغمبر ادعو اللہ ان یرزقنی مالا اللہ نے سوالو کچھ ماتا مال راکی رسول اللہ مبارک ورطو فرمائل وثعلبہ ستا دا پارا فقیری رکھا دا بس شاء اللہ فقیر پیدا کرے خو بس صحیح دا دوے نا قربان نظم وی خام خی غواری وی غوارا میں رسول اللہ مبارک لا سن پور تکڑو دعای اکڑا خدایا ثعلبت مال ورکی اخد رسول اللہ مبارک دعاوا ورطوی زب آزار کی اوشے واخلا دلگ مال پیدا کو یو میگا یو وزا یو غوا یو اوخا اغنو دمر زیاتی دی لکه د چنجو غندی د ثعلبہ کور د مدینه منوری سره نږدې دی کلی کېو الله تعالی دې مونږ او تاسو مدینه منوری ته بوزي او څوک چې تللی دی هغوی ته معلومات کېږي دا مسجد نبوي چې دی اوس چې د مسجد نبوي څومره احاطه ده دا زړه مدینه منوره ده د رسول الله مبارک زمانہ کې چې څومره مدینه منوره وه هغه اوس ټول جومات کې شامله کړې ده مخکې به یو کوټه وه وړه وړې کوټې به وي او هغې کې به اوسېده اوس خوار سړی ځان ته 3-4 کوټې جوړوي نو دی دلته کورو مال دومره ډېر شو چې دی ده باندې دا کلی تنګ شو
او د دومره تابعدار د رسول الله مبارک او د جماعت سره دومره مینه وه هر وخت به جماعت کې ناست صحابه کرامو ورته حمامة المسجد وې د جماعت کوتره او رسول الله مبارک ته ډېر ګران ومو چې مال یې ډېر شه دلته خو نه ځې د مدینه منوره تنګه وه نو د مدینې منورې نه یې باندې عوالي ورته وایي دې عوالي کې لکه دا ګوس بندره دغه علاقې شو دا یو اطرافو ته لاړو خو مال یې دومره ډېر شو چې هلته هم نه ځېدو نو چې اطرافو ته لاړو نو د جمعې په ورځ به راته مونځ ته او نورو منځونو جمعو ته به نه راته ځکه مزل ډېر و هلته مال سم ډېر شو د مدینې منورې عوالي او اطراف هم ورباندې تنګ شو دی ووته شاړو ته نو بیا به جمعې مونځ ته هم نه راته څوک به چې د مدینې منورې نه راغی د شاړو ته یا به قافله تېرېدله هغوی نه به بیا پوښتنې کولې چې مدینه منوره کې څه حال دی او رسول الله مبارک څنګه دی نو هغوی به ورته بیا قصه کوله نورې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه کوم دې کې د زکات حکم راغی الله فرمایل خذ من اموالهم صدقه د دوی د مالونو نه زکات واخله چې د دوی د مالونه پاک شي رسول الله مبارک دو صحابه کرام روغخته یو مهاجر صحابیو او یو انصاری د بنو سلمه د قبیلې نو او هغوی ته خط ورکه او طریقې ورته وښوده چې مدینې منورې نه به یې باندې شاړو ته لاړ شئ او هلته چې کوم رمی اوسیږي او مالونه د هغوی نه به زکات واخلئ نو چې وزه وي چې څلوېښتو ته ورسیږي نو دومره وزه به ترې والې میږې نه به دومره والي اوښانو نه غواګانو نه پوره د زکات د اخیستلو ترتیب یې ورته وښود او هلته ثعلبه اوسیږي هغه ته به هم ورشه ثعلبه ابن حاطب ته دوی ورغله وایي موږ رسول الله مبارک را لیږلی او دی خط را کړی دی دې کې د زکات حکم دی نو ته حساب وکړه او زکات راکړه هغه ورته وی صحیح ده خو یو کار وکئ په دې ډاګه کې خو یوازې زه نه اوسېږم ډېر خلک اوسېږي او رمې دي ورسره تاسو د ټولو نه زکات راغونډ کئ بیا دلته راشئ ټولو نه زکات راغونډ که دته راغه ورته وی د ټولو نه مو راغونډ کړه دا دی رای کړه اوس تم زکات راکه یاره وایي ما ورباندې فکر وکړه زه نشم درکولی زکات وایي ولې وی دا زکات چې تاسو ما نه غواړئ دا خو د جزیې خور دی او ورور دی زه خو مسلمان یم او دا خو خاص جزیه ده زه یې نه در کومه دواړه صحابه کرام راغله او رسول الله مبارک ته قصه وکړه قربان ټولو راکړه خو ثعلبه ابن حاطب را نه کړه رسول الله مبارک فرمایل ثعلبه هلاکش او دې کې جبریل علیہ السلام راغی او آیت راوړه وی فرمایل اے د الله پیغمبر الله فرمایي ستا په صحابو کې داسې خلک شته چې الله تعالی سره وعده کړی ده که خدایه ماته دې مال راکه نو زه به هر حقدار ته حق ورکوم خو اوس د هغې نه منکر دی کله چې آیاتونه راغله د ثعلبه ابن حاطب یو خپلو هغه هم تی جومات کې ناستو او دا د رسول الله مبارک خبره یې واورېده هغه فوراً په سورلۍ باندې سور شو او ورمنډه کړه ثعلبه ته وی هلاکه شوې ستا په باره کې خو آیت راغی
زکات ولې نه ورکې؟ هغه زر زر حساب وکړه او څومره چې زکات یې کېده هغه یې راغونډ که او سر باندې خاورې وشیندلې او په ژړا شه رسول الله مبارک ته راغی چې قربان غلطي رانه شوې ده او زه معافي غواړم دا زکات واخله. رسول الله مبارک وی نه ساله بس تا زکات نه اخلم. زکات یې وانه غست. رسول الله مبارک چې وفات شو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه راغله بے زکات را غونډ که د خپل مال او په سر باندې خاورې واچولې او په ژړا شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته راغی وی دا زکات واخله. هغه ورته وی عجب کار کوې رسول الله مبارک ستا زکات نه دی قبول کړی زه ولې قبول کم؟ بیا چې هغه وفات شو د عمر فاروق صاحب دور راغی نو هغه هم قبول نه کو او بیا د عثمان صاحب دور چې راغی هغه هم قبول نه کو. ورته وی عجب خبرې کې رسول الله مبارک ستا زکات نه دی قبول کړی، ابوبکر صدیق صاحب نه دی قبول کړی، عمر فاروق صاحب نه دی قبول کړی، زه څنګه قبول کم؟ بیا د عثمان صاحب په دور کې په همغه ډاګ او شاړه کې د خپل مال سره نږدې عمل ته مړ شو.